السلام علیکم دوستانو. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ وي. ټولو مشرانو، ملګرو، همزولو او د ادب او فرهنګ مینوالو او پالونکو ته مینه او سلامونه. زه احسان الله درمل یم او له تاسو ټولو مننه چې د غربت په دیار کې په سختو شرایطو کې راغونډ شوي یاست او د یو واقعي لوی شاعر او د کلمې په اصلي معنا د یو عظیم شاعر یاد کوئ، د هغه په شعر او هنر خبرې کوئ او بالاخره خلکو ته د هغه فکر او هنر ور یادوئ. زه بختور یم چې د استاد پسرلي سره ډېر وخت پاتې شوی یم. د هغه خبرې مې اورېدلي او د هغه د افکارو نه خبر شوی یم او ډېر څه مې مخامخ ترې زده کړي. استاد پسرلی زموږ په زمانې کې د هندي سبک ترګردو لوی شاعر و، نه یوازې په پښتو کې بلکې د استاد پسرلي د ژوند په زمانه کې په اردو کې او په فارسي کې هم د استاد په سویه شاعر نشته، بلکې د دې سبک بل شاعر بیخي ونه. د فارسي ادب ځینې کره کتونکي سهراب سپهري هم د هندي سبک شاعر ګڼي، ځکه چې د هغه ځینې ترکیبونه او ځینې مضامین او ځینې تخنیکونه د بېدل رنګ و بوی لري. دا سمه ده چې هغه به په خپل سبک کې په ازاد او شاعري او په سپین شعر کې د هندي سبک څه خوند و رنګ لري. خو څرنګه چې هندي سبک د غزل شاعري ده او بیا په غزل کې هم د بیت او د مصري شاعري ده، نو ځکه د غزل په شاعرانو کې په د درو ژبو کې د استاد پسرلي په زمانه کې بل دغسې شاعر نه و چې په دې کیفیت او په دې کمیت غزلې یې لیکلي وي. تر زرو زیاتې غزلې او په هر بیت کې یوه خبره، یو مضمون، په هره مصره کې په هر بیت کې دوه درې تصویره او په هر غزل کې د هندي سبک ځانګړې شاخصې او په ډېره ځانګړې ژبه په ډېر ځانګړو تخنیکونو د بیخي نویو او بکرو افکارو وړاندې کول. نو په دې لحاظ د استاد پسرلي په مرګ سره د هندي سبک یوه ډېره لویه دوره پای ته رسیږي چې نوره دغه سبک ګواکې چې دغومره لوی پالونکی نه لري. او د استاد پسرلي په د شاعرۍ له امله کېدای شي ځینې ځوان شاعران دې سبک ته هڅېدلي وي، په دې سبک کې څه لیکلي وي، خو دغه سبک بیرته د دغسې یوې سویې ته، دغسې اوج ته رسول ډېر وخت غواړي. نو ځکه سخته ده چې د استاد پسرلي ځای زموږ په شاعرۍ کې ډک شي. استاد پسرلی یوازې په دې لحاظ نه چې دی د هندي سبک شاعر دی، نو ځکه موږ باید یاد کړو او قدر یې وکړو. استاد پسرلی لوی شاعر دی، ځکه یې باید یاد کړو او ډېر یې یاد کړو او قدر یې وکړو. لوی شاعران په سبک پورې نه وي تړلي. موږ په خپله کلاسیکي دوره کې لوی شاعران لرو چې هغه د هندي سبک شاعران نه دي. خوشحال خټک لوی شاعر دی، رحمان بابا لوی شاعر دی، حمزه بابا لوی شاعر دی، علی خان لوی شاعر دی، نور ډېر لوی شاعران شته چې د هندي سبک شاعران نه دي خو لوی شاعران دي. په معاصره دوره کې کاروان صاحب واقعا چې لوی شاعر دی، درویش صاحب بیخي لوی شاعر دی، د هغه په عظمت کې هېڅ شک نشته. ساحل صاحب ډېر لوی شاعر دی، هېڅوک سترګې نه شي ورباندې پټولی. مطلب مې دا دی چې د استاد پسرلي عظمت صرف په دې کې نه دی چې دی د سبک په لحاظ لوی شاعر دی. سبک ممکن هندي وي، ممکن خراساني وي، ممکن عراقي وي، ممکن د خوشحال سبک وي، ممکن د رحمان بابا سبک وي،
هر سبک کېدلی شي چې لوی شاعر پیدا کړي. لوی شاعر ځینې نورې ځانګړنې لري چې هغه په متوسطو شاعرانو یا په کوچنیو شاعرانو کې نه پیدا کېږي. دغه ځانګړنې یوه مهمه ځانګړنه دا ده چې لوی شاعران په یوه وخت کې په څو ابعادو کې لوی شاعران وي. د ابعادو مطلب دا دی چې کله موږ او تاسې په ریاضیکي ډول وایو چې د دوو نقطو ترمنځ فاصلې ته خط وایي. کله چې یو څو خطونه په مختلفو سطحو کې څو خطونه سره یو ځای شي، د هغه نه بیا جسم یا سطح جوړیږي که نه. مثلا موږ او تاسې یو کوټه لرو چې هغه طول لري، اوږدوالی لري، دا یو خط دی. عرض لري، دا بل خط دی. جګوالی لري، دا بل خط دی. او همدارقم عرض لري یا مثلا پلنوالی لري، دا بل هغه. دغه چې ټول سره یو ځای شي، دا خطونه چې سره یو ځای شي یو جسم جوړوي او یو هغه جوړوي، یو سطح جوړوي. یا د سطحو د هغه نه د امتزاج نه یو جسم جوړیږي. کوچني شاعران یا متوسط شاعران داسې وي چې دوی په یوه سطحه کې یا په یوه محور کې وړاندې تللي وي. مثلا د دوی ځینې شاعران شته چې د تخیل په برخه کې دوی نوي تصویرونه جوړولی شي. ځینې شاعران شته چې نوی مضمون لري، نوی فکر لري، بیا مثلا موسیقي نه وي ښه، ژبه یې نه وي ښه، تصویر نه لري. ځینې شاعران وي چې ژبه یې ډېره تراشلې وي، صیقل شوې ژبه کارولی شي، ژبه یې ښکلې وي، خو بیا موسیقي نه لري او تصویر نه لري او یو بل جنجال لري. ځینې شاعران وي چې مثلا ډېر څپاند عواطف لري، ډېر عاطفي وي، په هره خبره دا چې کومې خبرې کوي تا ژړولی، احساساتي کولی شي، خو بیا نوره ژبه یې سمه نه وي او تصویر نه لري، د عواطفو دپاره تصویرونه نشي جوړولی. لوی شاعران داسې وي چې په دغو ټولو برخو کې تا ته قناعت درکوي. زموږ ذهن کې، زموږ په شعور کې چې دې څو هغه د برخې دي. یو مثلا موږ د تخیل ساحه لرو، د فکر ساحه لرو، د عواطفو ساحه لرو، او د موسیقۍ او د آهنګ نه د خوند اخیستلو یوه ساحه لرو. موږ چې لوی شعر اورو، زموږ د شعور دغه ټولې فاکولټیز یا د ټولې برخې، د ټول ډپارټمنټونه اشباع کېږي او موږ ته سرور راکوي. کوچني شاعران چې وي کیدای شي ستا تخیل ته مخاطب شي، تخیل د هغه کې خو ستا عقل او منطق نشي ارضا کولی. ځینې شاعران ستا عواطف نشي ارضا کولی. ځینې شاعران ستا ذوق او د هنري ذوق د سما یا د موسیقۍ ذوق نشي اشباع کولی. خو لوی شاعران چې وي په یو وخت کې، لوی شعر چې ته اورې په یو وخت کې ستا فکر تسکینولی شي، ستا تخیل مشبوع کولی شي، ستا عواطف مشبوع کولی شي او ستا سامعه نازولی شي. دغسې شاعران چې په یو وخت کې تا ته په مختلفو ستا د شعور مختلفو برخو ته سرور ورکي، هغه اشباع کي او هغه لطف اندوزه کي، دې ته لوی شاعران وایي. او دا که زمونږ په معاصره شاعرۍ کې دوه درې کسان هم وي، یو پکې استاد پسرلی دی. مثلا د شاعرۍ ډېرې لویې هغه چې دي، ډېرې لویې ساحې چې په هغو باندې یا د شاعرۍ لوی ابعاد چې دي، هماغه تخیل دی، فکر دی، عاطفه دی او آهنګ دی او ژبه دی که نه. په دغو څلورو پنځو محورونو کې موږ چې کله د یو شاعر نقشه جوړوو یا سکیچ جوړوو، په دغو څلورو پنځو نقطو کې هغه ته مختلفې نقطې ورکوو، نو دغه نقطې چې سره وصل کړي د ساحه ورنه جوړیږي. او تاسې کولی شئ چې په ریاضیکي ډول دوه شاعران سره مقایسه کړئ چې د کومې یو ساحه لویه دی. مثلا یو د فکر په کرښه باندې کومه نقطه اخلي، د صفر نه څومره لرې نقطه اخلي که نه، یعنې دی په دې محور باندې څومره لرې تللی. د تخیل په محور باندې مثلا موږ تشبیه لرو، استعاره لرو، سمبول لرو او اسطوره لرو. دی په کومه پوړۍ کې دی،
په تشبیه کې دی نو ته به اول خط ورکوي، په استعاره کې دی دویم خط به ورکوي، دویمه نقطه به ورکوي، همداسې تر څلورم خط پورې. همدارقم د فکر او د عواطفو محورونه چې دي په دې باندې هم د شاعرانو دپاره نقطې ټاکل کیږي او دغه نقطې چې سره یو ځای شي کاشکې یوه تخته وایي چې ما په یا دلته امکانات وایي چې ما تاسو ته په ریاضیکي ډول جوړ کړي وایي چې د یو شاعر عظمت او لویوالی څنګه موږ سنجولی شو، څنګه یې هغه کولی شو، دا حسابولی شو. دا ریاضیکي محاسبه لري، په ادبیاتو کې هم موږ کولی شو چې د ځینې ریاضیکي محاسبونه کار واخیستلی شو. دا ډېر معقوله هم دی، ډېر اسانه هم دی او زما په نظر د لوستونکو دپاره د فهم وړ هم دی چې موږ لوی شاعران ورته ارزیابي کړو او هغه په ریاضیکي ډول ورته وتلو چې دغه شاعر ولې د دې شاعر نه لوی دی، ځکه چې د ده سطحه لویه دی، دی لویه سطحه نیسي. زه په دغه کوچنی ویډیو کې نشم کولی چې د استاد پسرلي ټول هغه ځمکه چې دی نیسي د مختلفو نقطو نه چې کومه ځمکه جوړیږي د ده عظمت د پښتو د نورو شاعرانو ترمنځ تاسو ته وښیم. یو دا چې دغه مقایسه ځینې مسلې راولاړوي چې زه نه غواړم چې څوک خفه شي یا د یو چا زړه بد شي یا خو که وخت و دغسې به هم کړو. او بل دا چې دا ممکنه نه دی په دې وخت کې په دې ویډیو کې دغه امکانات نشته چې زه یې کړم، خو په یو شي باندې مثلا د ټولو عناصرو نه په یو محور باندې په یوې وړې نقطې باندې که یو دوه درې خبرې زه تاسو سره وکړم، هغه دا دی چې د تخیل محور مثلا تاسې فرض کړئ په دې محور کې د تخیل په محور کې 4 پوړې موږ لرو چې ټیټه یې تشبیه ده، دویمه پوړه یې استعاره ده، دریمه یې سمبول ده او څلورمه یې اسطوره. د استاد پسرلي د نورو پړیو نه بیخي کتیر شو، صرف د تشبیه پړی راواخلو او د پښتو د نورو شاعرانو سره تاسې مقایسه کړئ چې د استاد پسرلي تشبیهات څه ډول دي او دغه تشبیهات څه ځانګړنې لري. تشبیهات تاسې پوهیږئ چې مثلا د دوو شیانو مقایسه کول دي یا د یوه شي په واسطه د بل تصویرول دي. د لیلا زلفې د شپې غوندې دي، قد د سروې غوندې دی، په دې کې یو ایډیا او بل امیج دی. دغه قد او زلفې چې دي دا ایډیاوي دي ځکه چې موږ دا تصویروو، سروه او شپه چې دي دا تصویرونه دي، د دې په واسطه یې تصویروو. نو په تشبیه کې ډېره مهمه برخه د مشابهي یا تصویر ده یا امیج چې ورته وایي. دا چې شاعر څه شی تصویروي دا د ده هغه دی، د ده په اروا پورې، د ده په روحي حالت پورې، د ده په تمایلاتو پورې اړه لري چې ده ته څه شی خوند ورکوي چې هغې کې تصویري کې موږ ته یې وښیي، کوم کیفیتونه زموږ سره شریکوي. خو دغه کیفیتونه موږ سره په کومو تصویرونو تشریکوي، د ده تصویرونه د کومه نه راخیستل کېږي، د کوم چاپیریال نه یې رااخلي. دغه تصویرونه نوره څه ځانګړنې لري او دغه تصویرونه د نورو شاعرانو سره څه توپیر لري، نوي دي زاړه دي. دا لوی بحث دی. که تاسې د استاد پسرلي مشابهات یا تصویرونه وګورئ، صرف د تشبیهاتو برخه دا ډېره زیاته جالبه ده، حتی کتابونه ورباندې لیکل کېږي. اول خبره دا دی چې د استاد پسرلي تصویرونه 90% نوي دي. دغه تصویرونه تاسې په بل شاعر کې د پښتو په ټوله شاعرۍ کې نشئ پیدا کولی. استاد پسرلي چې کوم تصویر د ایډیاو د خپلو ایډیاو د تصویرولو دپاره چې د کوم تصویرونه یا کوم امیجونه خوښ کړي هغه تاسې په بل شاعر کې نشئ پیدا کولی. دا ټول نوي دي او د خپله پیدا کړي. دویم دا دی چې دغه تصویرونه د ده د مشاهدې د مستقیمې مشاهدې مولود دي چې دا ډېر زیات رول لري. دریمه خبره دا دی چې دغه تصویرونه یا دغه امیجونه د افغانستان نه راخیستل شوي. دغه امیجونه تاسو ته افغانستان در یادوي، د افغانستان د فرهنګ نه، د ژبې نه، د چاپیریال نه، د موسمونو نه، د غرونو نه، د سیندونو نه، د کورنیو نه، د دود و دستور نه، د مارغانو نه، یعنی ټول افغانستان په دې تصویرونو کې هغه شوی را یو ځای شوی. دغه ډېره زیاته مهمه دی چې د یو شاعر د تصویرونو منبع څه شی دی. مثلا کیدای شي د یو شاعر د تصویرونو منبع ستوري، اسمانونه، سپوږمۍ او کهکشانونه وي. د بل شاعر د
تشبیهات یا د تصویرونو منبع ځمکه وي، خپل محیط وي. د بل مثلا په دینی هغه شاعران چې ډېر دینی تمایلات لري د هغوی تصویرونه اکثره د دینی هغه نه راخیستل کېږي. ته داسې یې لکه مونځ، ته داسې یې لکه روژه، ته داسې یې لکه دغه شی، ته داسې. دا د شاعر په تمایلاتو پورې اړه لري. د استاد پسرلي تصویرونه چې دي ټول د وطن نه راخیستل شوي. په دې لحاظ د ده تصویر د استاد شاعري چې کله لولې لکه ټول وطن چې ته ګورې، یعنې مثلا ته د کوکچې نه رانیولې، د پامیر نه رانیولې، د پښتونخوا او د افغانستان ټوله سیمه پکې هغه شوي تصویر شوي. د پامیر وګړي خوب کوي په ناسته، بې زحمته په راحت کې آرام نشته. یعنې هغه پامیر چې زموږ نه ډېر هغه دی که نه چا کېدای شي نه وي لیدلی، خو د پامیر تصویر هم د استاد په شاعرۍ کې شته. زړه کې تلوسه چې مې وروستي خبر ته ناسته وه، ته وا د کوکچې د غاړې شګه زر ته ناسته وه، د کوکچې شګه. دا د استاد پسرلي د نظمونو نوې ټولګه چې چاپ شوي، په دې کې د تشبیهاتو د لحاظه که څوک فکر ورباندې وکړي ډېرې نوې تشبیهګانې دي. مالټې او سنترې چې په شنو پاڼو کې پخې شي، رایادې د کوزي د دسماله د سرو قبې شي. د کوزي دسمالونه هغه په کوژدې کې چې کوم دسمالونه ورکول کېږي او هغو چې کوم زوندي لرل، هغه زوندي هم د تصویر په توګه د استاد په شاعرۍ کې راغلي. مثلا د پښتنو سیمو کې خصوصا په غزني کې چې چاته دسمال راوړي، د کوژدې دسمال، نو هغه دسمال یو ډول زوندي لري. دغه مالټې او سنترې چې د ننګرهار دپاره چې کومه قصیده لیکل شوې، کوم شعر ورته لیکل شوی، په هغه کې د مالټې او سنترې زیړې او سرې مالټې او سنترې د کوزي د دسماله د قبو سره تشبیه شوي. د کوزي د دسماله د قبو نه نیولې د کوکچې د غاړې شګې پورې، د هغو ویښتو پورې چې خلک یې په زموږ او ستاسې میندې خویندې په دیوالونو کېږدي، د دیوالونو په چولو کېږدي توی شوي ویښته. زه هم په سمڅې کې بې درد دنیا پرېښودمه. دنیا زه په سمڅو کې داسې پرېښودم لکه زموږ میندې او خویندې چې توی شوي ویښته او نوکونه د دیوالونو په چولو کېږدي. د دیوالونو په چولو کې د ویښتانو کېښودل افغانستان نه در یادوي. ناوستا سترګو پسې ډېرې اوبه وشیندلې، د نامعلوم پړاو په ورک منزل چې لاړه چیغه. په مسافرو پسې اوبه شیندل، چیغه په چیغې پسې، چیغه چې زما د خولې نه ووته، سترګو اوبه داسې پسې وشیندلې، داسې اوښکې پسې تویې کړې لکه څوک چې په مسافرو پسې اوبه شیندي. په مسافرو پسې اوبه شیندل افغانستان نه در یادوي. وخت له موږ هم جوړ کړل د شیبر غنم، هر یوه مو تر ژرندې د زړه شین وړی. شیبر په بامیانو کې یوه ولسوالي ده چې هغه ډېره یخه ده، غنم یې پښتابه ته نه رسېږي، نه پخېږي او همداسې خام ریبل کېږي او بیا ژرندې ته وړل کېږي. دغه تاسې ته شیبر نه در یادوي. او یعنې د استاد تصویرونه، هر تصویر چې تاسې وګورئ، یا به تاسې ته د افغانستان یو ولایت در یادوي، یا به د افغانستان کوم سیند در یادوي، یا به د افغانستان کوم ځنګل، کوم مارغه، کوم شی، یو شی به در یادوي. دغه وروستي نظمونه چې دي دا خصوصا د ځایونو په اړه لیکل شوي، د سالنګ په اړه، د ننګرهار په اړه، د فرشتګان په اړه، د شمال په اړه، د کندوز د ځینو په اړه، د ځینو برخو په اړه، د زال د کلا په اړه. په دې کې دومره جالب تشبیهات دي چې تاسې صرف د تشبیهات چې ګورئ لکه وطن چې ګورئ. زما په نظر ملي شاعري دې ته نه وایي چې یو څوک په خوله باندې چیغې ووایي چې دا زموږ ملت زنده باد، زموږ وطن زنده باد، موږ 50,000 کلن تاریخ لرو، موږ ډېر نجیب و شریف خلک یو. ملي شاعري هغه دی چې د ملت جغرافیې، د ملت چاپېریال او د ملت روحیې حلول پکې کړی وي. ختیځپوهان وایي د پښتو لنډیو په اړه چې خدای مکړه که پښتانه ورک هم شي، موږ کولی شو چې د لنډیو نه د هغوی کړه وړه راوباسو، بیرته پښتانه ورنه راوباسو، لکه څنګه چې د مالګې، لکه څنګه چې د محلول نه سړی هغه محلله ماده رایستلی شي. زه وایم چې خدای مکړه که د افغانستان په طبیعي حوادثو کې، خدای دې داسې نه کوي، که په طبیعي حوادثو کې د افغانستان جغرافیه ورکه هم شي، د استاد پسرلي د شاعرانې تاسې رایستلی شئ چې څوک فکر ورباندې وکړي.
دغه جغرافیا، د محیط، دغه خلک، دغه روحیه د استاد پسرلي په شاعرۍ کې دغومره حل شوې چې ته چې ورته کښېنې ټوله ورنه رایستلی شي. زما په نظر افغانستان د بل هیڅ شاعر په روح کې دغومره حلول نه دی کړی لکه د استاد پسرلي په شعر کې چې کړی. په دې لحاظ د استاد پسرلي شاعري د هندي سبک د لحاظه که اهمیت لري هغه بېله خبره ده. د افکارو د لحاظه، د لویو افکارو د لحاظه که اهمیت لري هغه ډېر لوی بحث دی چې بیا ورباندې په اوزګار وخت کې کوو. د عواطفو د لحاظه که ارزښت لري دا بېل بحث دی چې مثلا د هغه عواطف وسوم کباب شوم نه دي، په ځان پورې نه دي محدود، په ټولنې پورې محدود دي، بلکې ډېر انساني عواطف لري. دا یو بېل ارزښت دی د په شاعرۍ کې. تر ټولو لوی ارزښت دا دی چې د شاعري تا ته افغانستان در یادوي، افغانستان، خلک او وطن داسې پکې حل شوی چې ته د دې شاعري د ذرې ذرې نه، د دې شاعرۍ د لفظ نه، د دې شاعرۍ د تصویرونو نه، د دې شاعرۍ د جملو نه، د دې شاعرۍ د تشبیهاتو، استعارو، د سمبولونو، د اسطورو نه ته افغانستان رایستلی شي. او په غزلبڼ کې چې تاسې ګرځئ صرف په یو کتاب کې نه ګرځئ، تاسې په افغانستان کې ګرځئ. او په دې لحاظ هغه څوک چې غواړي د څو شېبو دپاره په خپل وطن کې وګرځي، د خپل وطن د دودونو سره بلد شي، د پامیر نه په پامیر کې، په هندوکش کې، په پکتیا کې، په غزني کې، په کندهار کې او بالاخره په کندوز کې، په ټول وطن کې وګرځي. هلته کلاګانې وګوري، هلته ښکلاوې وګوري، مارغان وګوري، خلک وګوري، د خلکو خبرې واوري، د استاد پسرلي شاعري دې ولولي. دا د مهاجرت درد اسانوي. د استاد شاعري له ډېرو اړخونو نه اهمیت لري او له ډېرو زیاتو اړخونو نه خبرې ورباندې کېدای شي، کتابونه خبرې ورباندې کېدای شي. متاسفانه چې زموږ زمانې دغسې نقاط پیدا نه کړو چې استاد وشربي. خدای دې موږ ته وس راکړي او د هغه ټولو لوستونکو او مینوالو ته دې وس ورکړي چې هغه وشربي، په هغه باندې کتابونه ولیکي. زما په نظر هغه په هغه باندې دکترا باید ولیکل شي او ډېرې زیاتې دکتراوې ورباندې ولیکل شي. د هغه شاعري د یو لحاظ د یو اړخ نه نه بلکې د ګڼو اړخونو نه د اورېدو د لوستو شاعري دی او هر څوک چې ولولي په هغه کې به په روحي، په فکري، په عاطفي لحاظ ډېر زیات تغییر راولي. زه خپله د خوشحال خټک شعر دی چې په بوسه د شکر لب زړه ځوانېږي، دا خبره تجربه ده د خوشحال. د استاد په شاعرۍ باندې انسان د وطن سره اړیکه پیدا کوي. د استاد په شاعرۍ باندې انسان د هغه عواطف تجربه کوي چې لا یې نه دي تجربه کړي. د استاد د شاعرۍ په لوستو انسان د هغه موسیقۍ سره اشنا کېږي چې لا یې نه دی اورېدلی. د استاد د شاعرۍ په لوستو بنده هغه افکار لولي او اوري او هغه خبرې، هغه ژبه، هغه الفاظ اوري او لولي چې لا یې نه دي تجربه کړي او نه دي اورېدلي. د دې ټولو نالیدلیو جهانونو او نالیدلیو جزیرو د تجربه کېدو دپاره تاسې ټولو ته زما خواست دی چې د استاد پسرلي اثار په غور ولولي او د هغه په تخنیکونو باندې، د هغه په مختلفو اړخونو باندې فکر وکړي او خپله هم ځان ورباندې پوه کړي او نورو ته یې هم وروښیي. له بده مرغه چې څو کاله وړاندې د استاد په اړه موږ 2-3 مقالې هم نه لرلې، ښې مقالې چې استاد ورباندې وپېژني. خو اوس ورو ورو د ده د شاعرۍ مینوال زیاتېږي، د ده د سبک پیروان هم زیاتېږي. زما هیله ده چې بلکې ارزو مې ده چې په راتلونکو څو کلونو کې به استاد پسرلی زموږ د عصر ډېر لوی شاعر وي او هر څومره چې وخت تېرېږي هغومره به د ده عظمت راڅرګندېږي. زموږ په زمانه کې د ده د عظمت د رابرسېره کولو امکانات کم راته برېښي. او بله مهمه خبره دا ده چې څومره چې دغه وخت تېرېږي د دې امکانات سختېږي هم، ځکه هغه خلک چې د دې هغه سره بلد دي، د ده د شاعرۍ د کوډونو سره بلد دي او د ده د شاعرۍ د تصویرونو سره بلد دي، هغه خلک هم ډېر نه دي. نو د هغوی مسؤلیت دا دی چې د دې شاعرۍ کوډونه را وسپړي او ټولو خلکو ته یې د فهم او د پوهېدو وړ کړي. ډېره زیاته مننه، خبرې ډېرې دي
او تاسو ته ښه غونډه غواړم خدای دې وکړي چې د زما ګډې وډې خبرې او یو څو جملې مو غمېدلې نه وي. ډېره زیاته مننه.